د افغانستان غږ درنو مینوالو سلام. د دې اونۍ په ادبي خپرونه کې د کندهار یو شاعر او لیکوال در پیژنو. دغه شاعر او لیکوال حبیب الله قلمل نومیږي. په 1314 لمریز کال د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د پاشمل په کلي کې زیږېدلی دی، خو له ډېرو کلونو راهیسې په کندهار ښار کې ژوند کوي. په 1390 کال د کندهار پوهنتون د شریعتو له پوهنځي، په 1402 لمریز کال یې په فقه کې له اشرفیه مدرسې څخه تخصص کړی او ترڅنګ یې له خصوصي انسټیټیوټ څخه فارمسي څانګه هم لوستې ده. نوموړی پر دیني او طبي زده کړو سربیره له تاندې ځوانۍ څخه د شعر لمن نیولې ده. تر اوسه یې 2 شعري ټولګې، لومړی خزانه تابه ویل، دوهمه یې د درد څاڅکي نومیږي او په یوه نثري ټولګه کې د شعر شرعي ارزښت سپړلی دی. د نوموړي یوه ناچاپه شعري ټولګه هم د چاپ لار څاري. ډېر شعرونه او لیکنې یې په طلوع افغان تاریخي ورځپاڼه او د کندهار مجلې ترڅنګ په یو شمېر نورو چاپي رسنیو کې هم خپاره شوي دي. نوموړی د خپلې شاعرۍ د پیل په اړه وایي: د شاعرۍ پیل مې په 1488 کال کې سوی دی. تقریبا 2 شعري ټولګې مې چاپ سوي دي او یوه شعري ټولګه ناچاپه ده. همدارنګه د نثر په برخه کې مې په بېلابېلو مجلو لکه کندهار مجله و، طلوع افغان اخبار او همدارنګه په مخکنیو ځینو اخبارونو کې لکه سرغر اخبار، کندهار اخبار، همدارنګه د ګرداب په نامه اخبار، په دې کې مې لیکنې او شعرونه خپاره سوي دي او یوه نثري ټولګه چې د شعر شرعي حیثیت دی دا هم چاپ سوی دی. 2 شعري ټولګې او یو نثري کتاب مې چاپ سوي دي. حبیب الله قلمل د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ د لوی کندهار د شاعرانو پر یوځای کولو او ادبي بهیرونو په فعالیت کې هم پراخه ونډه لري. دی وایي له ځوانو شاعرانو څخه ښه تمه لري او که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د لوی کندهار ځوانو شاعرانو یون به نور هم مسلکي او ګړندی سي. د کندهار د شعري ډګر په اړه به دونه ووایم چې د ځوانانو ماشاءالله د شعر په برخه کې ډېر ښه پرمختګ کړی دی او د کندهار هغه تشه چې باید د شعر په ډګر کې ډکه سي، هغه تر ډېره ځایه پورې د شعر هغه تنده چې یو څوک یې د شعر په اړه لري هغه تنده خړوبولی سي. د شعر په اړه باندې ډېری ځوانان هڅه کوي چې په خپله برخه کې د شعر په ډګر کې ښه کار وکړي او ماشاءالله تر ډېره ځایه پورې ځلیدلي هم دي. ښاغلی حبیب الله قلمل زیاتوي هر چاته په ځانګړي ډول ځوانو فرهنګیانو ته لازمه ده چې د مطالعې له لارې خپله علمي پانګه غني کړي.